بسم الله الرحمن الرحيم. بنو إسرائيل في مصر. بني إسرائيل په مصر کې. وهكذا كان مدة طويلة. همدکرنګي وو دا مصریان ډیره موده. فقد حفظ أهل مصر ما قالوا وعرفوا للكنعانيين الفضل. مصریانو خپل وینا وساتله او د کنعانیانو برتري منله، هغوی فضیلت یې منله. مصریانو دا ویلي وو چې موږ به ستاسو داسې غلامان یو لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام مبارک مونږه غلامانو. په تیر درس کې دا تیر شوي. نو دغه وینا چې وه ډېره موده پورې مصریانو ساتلې وه. وکان هؤلاء الکنعانیون الذین کانوا یدعون، او دغه کنعانیان چې وو خلکو ورته بني اسرائیل ویل. بني اسرائیل خلکو ورته بني اسرائیل ویل، او اصحاب شرف و اموال، د عزت او شرف او مال والو. ولكن تغيرت الأحوال خرستا، ولكن تغيرت الأحوال، لیکن بدل شو احوال بعد ذلك پس تدینا. ولكن تغيرت الأحوال بعد ذلك، خرستو حالات بدل شول د دې حالات چې و هغه بیا بدل شوي و د مصریانو. فقد فسدت اخلاقهم، او اخلاق خراب شول. وتركوا الدعوة إلى الله ودعاء الخلق إلى الله، الله طرف ته بلنه پرېښوده. وترکو پرېښوده الدعوة دعوت إلى الله، الله طرف ته، ودعاء الخلق او خلقو بللې خلق إلى الله، الله ته پرېښودل. د خلکو بللې الله ته څه شی که دی پرېښودل. وسقطوا على الدنيا، په دنیا ورپرېوتل. نو په دنیا باندې دوی ورپرېوتل، هغې سره محبت زیات شو. وتغیر لهم الناس ايضا، نو دی هم بدل شو د خلکو په شان. دا مصریان چې وو د خلکو په شان دیم بدل شو. وصاروا وګرځېدل ینظرون کتل به الیهم هغوی ته بغیر ما کانوا هغه چې وو ینظرون کتل الی آبایهم د دوی آباو اجدادو. دی مصریانو به دا هم بدل شو هغه په شان دی دوی ته نه کتل بني اسرائیلو ته لکه څنګه چې د دوی آبا او اجداد ته کتل. نو وصاروا ينظرون الیهم بغیر ما کانوا ينظرون الی آبائهم، دوی ته به په هغه سترګه نه کتل چې د دوی پلرونو او نیکونو ته کتل دی مصریانو. وصاروا کسائر الناس، نو وګرځېدل د عامو خلکو غوندې، عامو خلکو غوندې وګرځېدل. بس لا يمتازون عن الناس الا بالنسب، د نورو خلکو نه بغیر د نسب د لوړوالي نه نور هیڅ امتیاز نه لرلو. لا يمتازون، امتیاز پاتې نشو عن الناس د خلکو نه مګر په نسب سره، چې د پیغمبرانو زامن دي او یا روریان دي، مګر صرف څه شی نسب و، هغه امتیاز یې ختم کړ چې کم دی ویلی و. وصار الناس، وګرځېدل خلک یحسدون الغني منهم، د غنیانو سره به حسد کولو، چې په دې کې کم مالدار و هغوی سره به حسد کولو. ويحتقرون الفقير منهم، دوی کې چې کم فقیر و هغوی ته به یې سپک ګڼل. وصار الناس يحسدون الغني منهم ويحتقرون الفقير منهم، خلکو د دوی له غنیانو سره حسد کول او د دې فقیر به یې سپک ګڼلو. وصار اهل مصر ينظرون الیهم كغریب جاء من بلد آخر، او وګرځېدل د اهل مصریان ینظرون، داسې نظر به یې ورته کتل چې که غریب جاء من بلد آخر، چې دی د بل وطن خلک دي، بل وطن نه راغلي. وليس له حق في مصر، او په مصر کې حق نه لري.
وصار أهل مصر ينظرون إليهم كغريب جاء من بلد آخر وليس له حق في مصر. او خلکو یعنی مصر خلکو به داسې نظر ورته کتل لکه چې دوی ته بل وطن نه خلک دي او په مصر کې حق نه لري. نو وکان اهل مصر یعتقدون، او مصر خلکو عقیده لرله چې انهم هم اهل البلاد دي، چې دوی په خپله د وطن خلک، وان مصر للمصرین، او د مصر د مصریانو دپاره دی. دوی دا ویلې چې په دې کې څوک هم حق نه لري، بس دا مصر چې دی دا د مصریانو دپاره، نور د چا حق هم نشته په دې کې. یعنی چې کم هغه ښېګړه وه د یوسف علیه السلام هغه یې ټول هیر کړه. نو ویرا بعض اهل مصر ان یوسف کان غریبا جاء من کنعان. ویرا او خیال کولو بعض اهل مصر، بعض اهل مصریانو چې ان یوسف علیه السلام کان او غریبا یو اجنبي جاء من کنعان، چې راغلی و د کنعان نه، بس هلته نه راغلی و، بس یو اجنبي و. واشتراه عزیز مصر، او مصر بادشاه په پیسو واغستو. ولیس للکنعانی، او نشته دی د پاره د کنعانی، یعنی دا حق نه لري ان یحکم مصر، چې په مصر باندې بادشاهي وکړي، دا حق نه لري. ونسیا، او هیر کړل کثیر من الناس، ډیر خلکو، فضل فضیلت یوسف، د یوسف علیه السلام، وکرمه کرم، و احسان او احسان، نو دا یې ټول هیر کړه. ونسي کثیر من الناس فضل یوسف وکرمه و احسانه، نو ډیر خلکو د یوسف علیه السلام فضیلت، کرم او احسان یې هیر کړه. نو په دې عبارت کې د بني اسرائیلو کم حالت چې د یوسف علیه السلام د وفات نه وروسته په مصر کې و، هغه بیان کړی شو.